د الله ګل مجاهد تازه خبرې د خپل نیول کېدو په اړه څه ویلي او څه اخطار یې ورکړی. سلام ستړي مه شئ. څه موده وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د الله ګل مجاهد یو انځور خپور شو چې د رینجر په باډۍ کې لاس تړلی طالبانو کېنولی و. وروسته بیا الله ګل مجاهد په یو ویډیو کلیپ کې وویل چې سوء تفاهم شوی و او طالبان د ده ورونه دي. دا کیسه هماغسې پاتې شوه، خو څو ورځې مخکې د هماغې پیښې ویډیو خپره شوه چې طالبانو رینجر کې الله ګل کېنولی پګړۍ ترې لرې کوي، وهي یې خبیث او نورو نومونه خطاب ورته کوي. له دې ویډیو وروسته ټولنیزو رسنیو کې موضوع ډېره ګرمه شوه. ځینې خلک پرې خفه وو، خو ډېری بیا پرې خوشحاله ول او ویل یې چې له دې غاصب او زورواکي سره ډېر زبردست کار شوی دی او د نوموړي اصلي وزن طالبانو خلکو ته ورښکاره کړی. یاد دې وي چې یو وخت به الله ګل مجاهد ویل چې د هېچا زور هم نه پرې رسېږي، حتی ارګ محاصره کولی شي او شپږو ولسوالۍ د کوماندې لاندې دي او په لږ هاو خلک لري. په هر حال له دې ویډیو وروسته چې الله ګل سخت وشرمېده، تازه یو غږیز کلیپ خپور شوی دی. ده پکې ویلي چې پخوا به خلک له 01 او 02 کتونه تنګ وو، اوس طالبانو دا کارونه شروع کړي. ده ویلي له ده سره چې کوم چلند وشو غیر اسلامي عمل و. ده زیاته کړې چې دی له دې سب څخه تللی او د هېواد په کوم بل ځای کې دی. خو ځینې داسې خبرونه خپاره شوي چې نوموړی له هېواده وتلی. الله ګل ویلي چې هېواد چاته نه پرېږدي، که څه هم طالبانو ترې بخښنه غوښتې، خو د خپل سپکاوي غچ به ترې واخلي. الله ګل وایي حتی امریکایانو پرې چاپه ووهله خو ویې نه نیولو، خو په دوی باندې یې باور وکړ چې ګواکې مجاهدین دي، ده یې غافل ګیر کړ او ویې نیولو. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم خولې او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.